بیړنی خبر د کابل عیدګاه جومات دروازې ته نږدې چاودنه شوې. د افغانستان پلازمینې کابل د عیدګاه جومات دروازې ته څیرمه چاودنه شوې چې ویل کېږي درنه مجروبله یې هم اړولې ده. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد وایي چاودنه ځایي وخت ماسپښین د عیدګاه جومات دروازې ته نږدې د خلکو پر ګڼه ګوڼه شوې ده. د طالب چارواکو بي بي سي ته ویلي پیښې کې 8 تنه وژل شوي او شاوخوا 20 تنه نور ټپیان دي، خو وایي دا لومړني معلومات دي ښایي د مجروبلې شمېر کې بدلون راشي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي قاری سید خوستی بي بي سي ته وویل د پیښې په تړاو یې 3 مشکوک کسان نیولي دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په همدې عیدګاه جومات کې د طالبانو وایان او د اطلاعات کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. له هغه راهیسې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، دا په کابل کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه مهال چې بهرنیان له دې هېواده د وتلو وروستی ماموریت ترسره کوو، ځان مرګ برید کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون له 200 څخه زیات کسان وژل شوي وو، چې په وژل شویو کسانو کې 14 امریکایي سرتېري هم شامل وو. د کابل هوایي ډګر برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه پر غاړه اخیستی وو.